سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. ملالۍ یوسفزۍ د نړیوال مشرانو ته افغانستان کې د نجونو وضعیت ته پاملرنه زیاته کړې ده. ملالۍ یوسفزۍ د ملګرو ملتونو د 90مې عمومي غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو له مشرانو نه غوښتي دي د طالبانو لخوا پر افغان نجونو د زده کړو بندیز کولو ته پاملرنه کړې ده او غوښتنه یې ترې کړې ده چې باید طالبان په افغان نجونو باندې محدودیتونه ونه لګوي او افغان نجونو ته خپل حقونه ورکړي. د له څو اونیو راهیسې په بهر ملکونو کې د افغان نجونو یو کمپاین روان دی چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې په افغان نجونو باندې محدودیتونه لګولي دي او په دې ډول باندې ډیری افغان نجونو د طالبانو د دې کارو په خلاف باندې احتجاجونه کړي دي او له بهر نړۍ نه دا غوښتي چې طالبانو باندې فشار واچوي چې تر څو افغان نجونو باندې محدودیتونه ختم کړي. تر څو اونیو راهیسې افغان نجونو دغه احتجاجونه دوامدار ساتلي دي او د بهر ملکونو تر هرې ادارې نه دا غوښتنه کړې ده چې طالبان دې باید دغه محدودیتونه په نجونو باندې ختم کړي. همدارنګ په وار باندې افغان نجونو د دې لپاره هم احتجاجونه دوامداره ساتلي دي چې په افغانستان کې د نجونو په تعلیم باندې پابندي ده او دوی غوښتنه کوي چې باید دغه پابندیانې ختم سي او نجونو ته خپل حقونه ورکول سي. تر څو لسیزو راهیسې طالبانو په افغان نجونو باندې د تعلیم کولو پابندي لګولې ده. طالبانو په بار ویلي دي چې تر 5م ټولګي پورې نجونې تعلیم کولی سي او زیاته ورته اجازه نشته. همدغه کارونه یې ملګرو ملتونو په بار باندې غندلي دي او د طالب مشرانو نه دا غوښتنه کړې ده چې باید په افغانستان کې په افغان نجونو باندې نور محدودیتونه ونه لګول سي او په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره او نور بشري حقوقو لپاره په بهر ملکونو کې مختلفې غونډې روانې دي. په دغه غونډو کې د اقوام متحده یعنې ملګرو ملتونو استازي هم ګډون لري او په طالبانو باندې بار غږ کړی ده چې په افغانستان کې دې په ښځو باندې محدودیتونه ختم سي. د دې په اړه باندې ډیری افغانانو د طالبانو نه دا هم غوښتي دي چې موږ ته خپل حق راکړي او موږ ته آزادانه ژوند راکړي. خو دغه خبرو ته طالبانو کوم غبرګونونه نه دي ښودلي او کوم کارونه چې اوس په افغانستان کې طالبان کوي دغه کارونه اقوام متحده ملګرو ملتونو غندلي دي او د دې لپاره مختلفې غونډې روانې دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.